أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي ندی جائزو د پارا د نبی صلی الله علیه وسلم والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړی دی ای استغفروا للمشرکین چې بخنه وغواړي د پاره د مشرکانو ولو كانوا اولی قربا اگر کوي خاوندان د خپل ولیا من بعد ما تبين لهم ورستو د اغنا چې خار شدویتا انهم اصحاب الجحیم یقینا دوی دوزخیان دي ما كان للنبي په دې آیت کې بیا بیانو د براءت د مشرکانو نه او مناسبت د مضمون د سوره سره داده چې د مشرکانو نفس د مرګ نه هما بیزار شي هغه دا چې د مشرکانو د پاره بخنه مغواړي ان کله چې مشرکو هغه مرشي نو داغه د مرګ نه ورستو داغه د پاره بخنه مغواړي او بلو تعبیر داده چې د مشرک نه براءت کا په قتال کولو سره او په استغفار نه طلب کولو سره اگر که استاسو نزدیک خپلوان دي او د منافقانو د خصلت سره مناسبت دار چې مؤمن دی ته وي چې کدا هغه خپلوان می خو چې مشرکان می نو دوستی ور سره نه کوي نو کوم منافق می نو هما دوستی هغه ور سره نه کوي شان نزول د دې آیت مبارکه هغه داسې ده امام بخاری روایت ذکر کړه ده چې کله د ابو طالب د وفات وخت اگر نږدې شو نو نبی رسول الله سلام داغه خواته لاړ خداغین مخی ابو جهل موجود عبد الله ابن ابي اميه موجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ ترا تو دا کلمه و چې لا اله الا الله زباد الله په دلبار کې ستاره پار سپارښ وکما نو ابو جهل عبد الله ابن ابي اميه ویلا ابو طالب آیتو دا عبد المطلب د دین اعتراض کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار داغه مخه دا خبره وکړه خو ابو طالب په اخر کې دا ویل چې زه د عبد المطلب په دین ما او د لا اله الا الله ویلو نه انکار وکړ نبی علیہ السلام فرمایل اما والله لا استغفرن لك ما لم انها عنك قسم په الله زه چې سو پورې د الله د طرف نه منشوي ستاره پاره بابا خنه غواړم نو دایت نازل شو مفسرین وی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دې خبرې علم نو چې د کافر مړ شوی دی زکا د لا اله الا الله نه انکار او صراحت نه وکړي یادا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابراهیم علیہ السلام اقتدا کړو داغه تابعداري کړو ابراهیم علیہ السلام د خپل پلار د پاره بخنه غوښتي وا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل تر د پاره بخنه غوښتله نو د آیت نازل شو ما کان للنبی ندی جایز د پاره د نبی علیہ السلام والذین آمنوا کسانو چې ایمان راوړل دي ما کانا یعنی مناسب هم ندی او جائز هم ندی والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل دي ای استغفروا للمشرکین چې بخنه وغواړي د پاره د مشرکانو ولو کانوا اولی قربا گر کې وی خاوندان د خپل ولیا من بعد ما تبین لهم ورست داغنا چې ښکار شو دوی ته انهم اصحاب الجحیم یقینا دوی دوزخیان دي من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم پس داغنا چې ورته ښکار شي چې دوی اور والدي نو دا ورته څنګه ښکارا کیږي نو دا په وحی سره وحی ورته وکړه بیا علماء یا مفسرین دای دلیل له چې مشرکان او کافرانو سره به تعلق او هغه به کټ کولې شي او بیا چې کله دوی مړ شي نو د دوی لپاره بخنه غوښتل او دعا ول کولو دا ول جایز نه دی نو سوال دار چې د اود په غزا کې خو نبی له سلام ویلو دعا یې کړو اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اے الله زما قوم ته بخنه وکا زکه دوی ناپوه دي نو جواب دار چې دا بخنه چې ورلا نبی له صلوات و سلام غوښته والا من نه وراغله یا دویم جواب داره چې د استغفار مطلب داره چې اے الله اسلام ته راولا چې بخنه ورته وشي یو کس دې د تداپت نشتا چې آیا زما پلارو نیکو دا مشرک تله او کدا مسلمان تله دې نو داسې وې یا الله زمانی کا پلار الله کا موحد تله نو الله تو ورته بخنه وکي که مشرک د پاره بخنه نشتا وما كان استغفار او نو بخنه د ابراهيم عليه السلام لابيه د پاره د پلار خپل الا عن موعده مگر د وجه د وادینا وعدها اياه چې وعده کله وعده غسرا فلما تبين له پس کله چې خار شو دتا انه عدو لله چې یقینا دا دشمن د الله دی تبرأ منه بزار شو داغنا ان ابراهيم یقینا ابراهيم عليه السلام لأواهن خام خارا گردیدون کے حلیمون صبرناکو وما کان استغفارو ابراهیم لابیه سوال پیدا شو چې ابراهیم علیہ السلام چې خپل پلار ازر د پاره بخنه غوښته وا سوال پیدا شو چې ابراهيم عليه السلام د خپل پلار
تا زرد پار بخنه غوښتې وه. سورت مریم 47 اوس ولختمو نمبر آیت مبارکه کې ویا. سورت مریم 47 آیت کې وای. اوس ولختم آیت کې پای کې ویا قال سلام ویلغو سلامت یادی وی پتا باندې ساستغفر لك ربي زرد بخنه بغوالم ستاره پارا د خپل ربنا انه کان بی حفیا یقینا اغد په ما باندې مهربانا. او سورۃ شعراء 86 نمبر آیت مبارکه شپږو اتیایم آیت د سورۃ شعراء کې وای. شپږو اتیایم آیت کې وای د سورۃ شعراء 86 آیت کې وای واغفر لي ابي او بخنه وکړه پلار زماتا انه کان من الضالين یقینا دادې د گمراهانو نه وما كان استغفار ابراهيم او نو بخنه د ابراهيم عليه السلام د پارا د پلار خپل الا موعده مگر د وجه د وعدینا الا موعده مگر د وجه د وعدینا وعدها اياه چې وعده کړي وعده غسرا چې وعده ور سره کړي وا فلما تبين له کله چې ښکار شدتا انه عدو لله یقینا دا دشمن د الله دی تبرأ منه نو بیزار شو داغنا تبرأ منه عدو لله چې دشمن د الله دی اے بان مات علی الكفر چې مرشو په کفر باندې او وحی ورته وکړې شو چې دا ایمان نه راوړي نو تبرأ منه بیزار شو داغنا او بخنه ولا اون غختلا. ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیہ السلام لواه خامخارا ګرځیدون کې اواه هغه چاته ویل کېږي چې ډېر تا هوالیا تا اوه یعنی هو کول والیا. ابن مسعود رضی الله عنه وی اوه کثیر الدعاء چې د الله نه دعاګانې ډېرې کیا اوه هغه چاته ویل کېږي چې د الله نه ډېرې دعاګانې کیا. من خلق د دعا په چل نه پوهېږو او چې سم دعا ورته وخې چې په دې طریقه دعا غواړه نو دا به یرجی دا دعا نه مني. او حدیث کې راځي چې اواه الخاشع المتضرع فی الدعاء هغه چاته وي چې په دعا کې انتهایی عاجز کیا. نو خلک وا دلته به تسبیح اړي اول ته به دعا کیا دلته به خبرې کې یاره دعا به وکړه کنه څه دعا کې دا رسي آسان کار دی متوجی بنئ. او درېما معنا انه هو الرحیم بعباد الله دا بنده ته وي چې دا الله په بندګانو ډېر رحم والیا. سلورم چې ابن عباس یو دا د حبشو په لغت کې المؤمن التواب یعنی ډېر توبه وستون کې مؤمن ډېر توبه وستون کې مؤمن. پنځم کثیر ذکر الله ډېر یادون کې الله ډېر یادون کې. او سعید ابن جبیر یا
دا د مسبح ډیر تسبیحات ویونکي ته ویا. شپږم الشفیق په بندګانو شفقت کوونکي. اوم الفقیه په دین باندې پوها. زمون خلک په ارسس پیږي خو لیکنه که د دین متعلق دی د چانه یو تپوسو کو نو بیا دا خو د مولیانو کار دی لکه ته مسلمان نه. اواتم الموقنو د الله په وعدو باندې یقین کوونکی امام مجاهد ویا. الله نهم هو الذي اذا ذكر خطاياه استغفر لها. دا الله هغه چاته ویل کېږي چې ګناهونه رعایت کړي نو د هغې دپاره بخښنه غواړي. خو زمونږ خلک څه کوي وایي پلان کې ځای کې مې داسې وکړله بخښنه نه غواړي بلکې فخر په دې باندې کوي چې ما خو داسې ښه کار کړی. او یولسمه لسمه کثیر التأوه من الذنوب د ګناهونو نه کوونکي یعنې یریدونکي. یولسمه معنا او المعلم للخیر د خیر تعلیم ورکوونکي. نن سبا خو د خیر تعلیم قرآن دی. مولیان قرآن نه وایي عوام قرآن نه اوري نه اوري بس د هر یو څیز دپاره ورسره وخت شته خو د قرآن دپاره ورسره وخت نشته. دولسمه کثیر التأوه من خوف الله د الله د یرې د وجې نه ډېر اسویلي کوونکي چې آی تباه شو. زمون خلک وایي دا نور تباه شو دا نه وایي چې موږ تباه شو. ځان خو ورته ډېر پرهیزګار ښکاري چې دا جبریل امین ولې رانغی خو نور وایي خلک تباه شو نور وایي تباه شو. دیارلسم الخائف من النار د اور نه یریدونکی. څوارلسم کثیر التلاوه ډېر تلاوت کوونکی. زمونږ خلک هلکان موبایل نه وزګارېږي. او پنځلسمه المتعاوه شفقا وفرقا المتضرع ایقانا ولزوما للطاعه. هغه شخص دی چې د شفقت او د یرې په وجه باندې ډېره سویلي کوي. نبی علیه السلام به دعا کوله مخبتا الیک اواهم منیبا ای الله ما اواه هغه وګرځوه حلیمون صبرناکو یعنی د هغه چانه چې ظلم پې وکړه. ما کان للنبی ندی جایزو د پاره د نبی علیہ السلام والذین آمنو او کسان چې ایمان راوړی دی ای استغفروا للمشرکین چې بخښنه وغواړي د پاره د مشرکانو ولو کانوا لی قربا اگر کې وي خاوندان د خپلوالۍ من بعد ما تبین لهم رسو د هغې نه چې ښکاره شو دوی ته انهم اصحاب الجحیم چې یقینا دوی دوزخیان دي. وما کان استغفار ابراهیم نو بخښنه د ابراهیم علیه السلام لابیه د پاره د پلار خپل الا موعدة مګر د وجې د وعدې نه وعده یې او چې وعده یې کړې وه د هغه سره فلما تبین له کله چې ښکاره شو درته انه عدو لله چې یقینا دا دشمن د الله دی تبرأ منه بیزاره شو د هغه نه. ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام لأواه خامخا راګرځېدونکی حلیم او صبرناکو. اللهم قومنا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره.